تقریبا د شپې د 2 بجو څخه بیا د 5 بجو پورې یا د 6 بجو پورې ډېر ښه باران لرو. دا 10 منزله اندازه جګوالی بالکل هغه د سیټا یوازې هغه داور چوک دی. دار د چوک په نامه دی او دې خوا څنګ ته پیرکو غر دی او امیر صاحب بالکل څنګه د نومین د دالي خوا ته روان او موسم خو نو ماشاءالله تاسو وینئ د محمود کرزي کورونه دي وینئ دغه تم بیا تی راسي په نومین کې مځکه رانیسي یا کور رانیسي نو په دا خاطر ورته چې دلته ډېرې ښایسته اوبه به ولاړې وي مګر اوس په ټوله ډیم کې په دې خاطر هم هغه بند کړی دي. نو دوی کوشش کوي چې دغه نږدې سیمې غرونه او هاخوا ته چې دا غټ تعمیر معلومېږي دا هم د یو کارخانې دی فکر کوم څه وي د نومین دغه پای برخه ده وینې دغه ځای کې ټولو کې اوبه ولاړې وي. ته باران وسو نو خدای پاک دې وکړي چې نور هم ښه د خیر رحمتونه وشي د خیر بارانونه ښایسته هوا ده ماشاءالله پاک هوا او فضا بیخي خوندوره ده. هغه کوچني کورو اورېدلي یو رقم ډېر کوچني کورونه نو دا هغه ساحه ده دا هغه پخواني کورونه دغه دي کوچني 2 اتاق کورونه وي. اوس نساجي د ټوکر فابریکه ده ډېره غټه فابریکه ده تقریبا وایي او ډېری دوستان ګوره راغلي د ایل صاحب غرو ته بالکل و ټول دوست دا هم پلازا شروع ده امیر صاحب او دا هم پلازا ده ویني او مخکې ګلانو شان سره ترتیب کړي دي برابر کړي دي ان شاء الله به یو نیمه 2 میاشتې ان شاء الله راځي همداسې فلیکس کورونه در باندې ولیدله هم عینو مې نه هم خوندور ښایسته باران شروع سو اوس بیا ته وګورئ. السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار دی نو د شپې هم ښایسته باران وسو بیا تر دا غرمې تر دا 1:30 بجو هم ښایسته باران وسو اوس لمر راپورته سو نو ایل صاحب امیر صاحب ته مې ویل مال تاسو راځئ په دا دوستانو به په دا ښایسته باراني موسم کې عینومین او دا شاوخوا ساحه او هغه په پای کې چې هغه د عینومین ډیم ما په تاسو څو وارې لیدلی و هغه به در باندې ووینو او په دا پاکه ښایسته یعنې چې دې هوا کې به شاوخوا وګرځېږو یو څه بانډار به مو وکړو او د دوستانو به دا خپله وطني مینه هم په ماته سي نو یو لنډ ښایسته ولاګ درته جوړوو تاسو راځئ را سره تعقیب یې کړئ په خاطر د دې هم په موټر کې ولاګ شروع کړئ چې د باندې بیخي سخت باد و اواز مې نه راکړئ. امیر صاحب څنګه یې شکر جوړه په خیر جوړ یې شپې ورځې شکر دې ایل صاحب ته څنګه یې زه په خپل نوبت سره ټولو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم خصوصا الکوزي صاحب ته ډېر سلامونه ډېره مننه. نو دغه د تېرې شپې راهیسې تقریبا د 9 بجو څخه وقفه‌یي باران په کندهار کې شروع شوی دی چې تقریبا د 12 بجو پورې یا 12:30 بجې پورې دوام وکړي. نو ډېر ښه باران وسو ډېر خوندور باران وسو را روان هم اټکل لرو د اټکل د مخې څخه تقریبا د شپې د 2 بجو څخه بیا د 5 بجو پورې یا د 6 بجو پورې ډېر ښه باران لرو په کندهار کې د اټکل د مخې څخه دغه دې نه کوي ورته معرفي او دا د واده نوی حال دی نوی سالون دی اوس پر جوړېدو دی چارې روانې دي خو بشپړه سوي نه دي او بیا به د خیر سره په دې کې ودونه کوو د خیر اوس جوړ سي انشاءالله او مخامخ خو نو د سیټا چوک دی غټ چوک غټه ساحه ده تقریبا دی وای دا 10 منزله اندازه جګوالی لري او دا د یو ټاور رقم ځای دی چې په دې ولایتونو کې بې ساري نه ډېر لوړه ساحه ده او ډېر ښه ځای دی ډېر بهترین ځای دی دا نو ډېر غټ چوک دی تقریبا 1 کیلومتر ساحه د دې چوک ده نو په دې چوک کې مخکې د دې څخه پروګرام بل و بیا پروګرام واوښتی بیا دا شی پکې شروع کړي مخکې یو غټ مسجد پکې جوړېدی د هغه څخه وروسته څخه چې هغه ونه سو بیا دا یو چوک جوړ کړي پکې دغه وینئ د عینومینې هغه غټ سیټا چوک دی او امیر صاحب ماته وایي وکیلې به را رانیسي دا سیټا چوک دی او د دې سره په بغل کې وینې دا یو ښایسته سپینه جامه ده دا ځای وه دا مخامخ ځای دا 15 منزله پلازا یعنې په سیټا چوک یې 15 منزله اجازه ورکړې ده
15 منزله اجازه یې ورکړې ده پر داسې ټا چوک باندې او هیڅ صاحب دغسې ته داسې مخامخ یې ورځه د مسجد په دوستانو ووینو دغه مخامخ مسجد څنګه دی بالکل هغه د هغه پای کې چې جوړېږي بالکل دا ښه مسجد دی ورځې بیا جلا خوند کوي بالکل دا د دې ډېر ورته دا اوبه ته ونیسه د اوبه هم را روان دي اوس د بارانه څخه سړکانو باندې اوبه را روانې دي امیر صاحب دا مسجد کې ته څه وه د مسجد کې ما 3 وارې لمونځ کړی دی خدای تعالی دې قبول کړي ډېر خوندور مسجد یې جوړ کړی دی چې هر چا جوړ کړی دی الله دې موږ هم په ثوابو ورسره شریک کړي امین کې ګوره داسې ښایسته نقشه یې ورکړې ښه مسجد ښه ځای دی او دا د دې مسجد د کار جریان تقریبا 4-5 کاله در مخه دا ایجاد شوی دی شروع شوی دی نو بیا د هغه وروسته کرار اوس یې صاحب تکمیل محترم دا دی نو مینې اصلي سیستم خو نوم د سیټا چوک څخه دی خواته نیمه بیا نور شروع ده بالکل ایو مینه خو اصلي پربي شي مرکز خو نو دا سیټا چوک دی د سیټا د چوک سیټا خو څخه مستاسر ته وای دا خو نو ای بي سي چوک دی اصلا بالکل کیا دی کندهار چوک و کندهار نوې نومې د کندهار ورکی خو بیا هم دلته چې اوس خلک دغه سیټا سره بلد شوي دي و نو څه خبره سیټا دا بالکل هغه د سیټا یوازې هغه داور چوک دی دا اوس چې کوم دغه پر روان دي کار پر روان دي کوم ټاور چې پر جوړیږي هغه سیټا دی او دا خو ټول د کندهار چوک په نامه باندې دی دا ښایسته سپین مسجد دی دا ډېر ځوانان ورته راځي د عکسو لپاره د نن ډېر ښه خوند کوي یو ورځ به بیا ورسو یو ورځ به ورسو خیر الله ویني مخامخ د کندهار چوک دی لکه څنګه امیر صاحب ویل صاحب چې ول دا اصلي کندهار چوک دی نو د افکو کمپنۍ څو وارې اعلان وکړ چې دې ته سیټا چوک مه وایاست کندهار د چوک په نامه دی او دې خواته څنګ ته پیلکو غر دی او امیر صاحب بالکل څنګ ته خو نه د پیلکو غر خو د دې ساحې معنا دا څنګ ته چې ښکارېږي بالکل دا چې د هوا صافه سوې ده دا باران چې د الله تعالی د لوی رحمتونو د جملې څخه دی یوازینۍ امتیازات هم دا دي چې ګورې هوا څونه پاکه سوې ده غرونه څونه پاک معلومیږي مخکې په نورو ورځو کې داسې پاک نه معلومېدل بالکل نو خو ما په دغه خاطر ول مال باید ویډیو وکړو نه بالکل بیا دوستانو ته دا اوسنۍ د کندهار هوا ورښکاره کړو دی وویني دا به انشاءالله دا سیټا چوک په وخت سره شاوخوا ټوله پلازي دا ټوله پلازي جوړېږي ځکه لکه دغه چې یوه دانه شروع ده وینې ده زموږ د خیره سره روان سو پر سیټا چوک راوګرځېدو مخامخ دغه و کندهار چوک وبخښه کندهار سړک باندې روان دي کندهار جاده و کندهار پر جاده روان یو د یونین د دالي خواته روان او موسم خو نو ماشاءالله تاسو وینئ هغه باران چې وای هغه په مکتب کې بیا امیر صاحب موږ ته ویل وای باران دنیا پاکوي نه هغه دې اورېدلی و فضا پاک اصطلاح باندې دلته مرزونه هم سره ورکړل ډېر شان یې سره برابر کړل و افتونه هر څه کوي د الله تعالی رحمت دی په هر شي کې بس خپل حکمت سته و بس موږ به دغسې کرار په طبیعت ځو او تاسو دپاره به شاټونه هم نیسو امیر صاحب شاټ څنګه دی ډېر خوندور شاټ دی او خدای دې وکړي چې دوستان ښه استفاده ځینې وکړي خوند ځینې واخلي دا یو نیم لیټر تېل مو دغه دپاره وسوله پیسې وایي ټول تر سلک سر ووتې پروا نه لري دوستانو د خوشحالۍ دپاره دې 25 لیټره امیر صاحب وینې یا خواته غر ښایسته کور دی خواته جامن شو ډېر خو دلته ما دا کوشش پر دغه کوئ واته چې ژر ډوډۍ خوړله ما ته چې سترګه مو واله چې ژر ولاړېږو اوس هم سم نه یم موړ خیر خو چې ولاړ باره بیا کیلې عیل صاحب راوړي زه بې زندر رانیسم دا پورې پرون مې جنسینګ مې رانیولې ده نن به ته ماته کیلې رانیسم دا کورونه به هم زه دا دوستانو ته ښکاره کړم دا نوي چې جوړ شوي دي دا هغه دې وینه دا غټ ښایسته موټر وه موټر والا خبر نه دی که نه په 25 کې تللی ما صفت شروع شو دا بیا کشنۍ ګوره انصاف سوپ دی سوپ مرکز دې خواته جامه جوړېږي امیر صاحب جامه دې لیدلې ده جامه یو رغلی نه یو دوې درې نوې جامې دي دا ګوره د محمود کرزي کورونه دي وینې دا دغو ته بیا یو ورځ ورولمه د نږدې دا در باندې وینم دا کورونه چې څنګه ښایسته کورونه یې جوړ کړي دا هغه جامه جوړېږي نه بیا د باندې
باندې ډېر یخ دی امیر صاحب دا څنګه کور و امیر صاحب دا ښه کور ښایسته کور یې جوړ کړی دی زراعتي کاشي ورکړې ده د رنګه یې ځان خلاص کړه د باندې ډېر یخ دی زوم د زرنج والا به سم یخ کېږي مجبوره به یې خواران وکړو کار پسې یو خو موضوع دلته بل هم ده چې دا سړک باندې اوس د پخوا پرتله باندې ډېر بیروبار دی ځکه چې پخوا دلته کندهار خلک وو چینایي شبخانه ورته وایاست نوم یې میرویس روغتون و د هغه ډېر برانچونه اوس د دې عینومېن ته دې 220 روغتون ته راانتقال شوي دي بالکل نو دلته مراجعین هم اوس ډېر دي هلته یوازې دوی هغه اولیه خدمات لري نور عملیاتونه ټوله د دې کوي خصوصا بیا ورتوپیدي څاک بالکل یوازې هغه اولیه خدمات یې وریدي نور یې ټوله خدمات عملیاتونه سیټي سکین سیستم ټوله سیستمونه یې بیا دلې دي او امیر صاحب زه د دوستانو ته هم ته یې راسې په عینومېنو کې مځکه رانیسي یا کور رانیسي نو په دا خاطر ورته وایم ګوره چې باران وشي پر داسې ښایسته ځایونه به ګرځي بالکل عینومېنه خو د ژوند د ښه معیارونو د ښه سیستم څخه سره ده د ښو سیستمونو یعنې د خارجي هیوادونو پر لیول باندې د اروپایي هیوادونو پر لیول باندې جوړه ده عینومېنه واقعیت ښه ځای دی او په نړۍ کې به ډېر ښایسته ځایونه وي خو زموږ دپاره ښایسته ځای دی زموږ دپاره د افغانستان په سطح خو ډېر ښایسته ځای دی ځکه موږ ته یو خبره دلته زموږ به مخ ته د هر څه راجوړ سوله موږ ته ډېر عادي معلومېږي بعضې دوستان چې د باندې څخه راغلي هغه چې وګوري د کندهار ورځپاڼه عکشه شوې ده په عینومېنه باندې عینومېنه ډېر خوندور ده او ډېر ښه ځای دی ډېر ښه خدمات لري ورته د افکو کمپنۍ ښه خدمات ورته کوي و ډېره پاکه منظمه فوارې سړکان ګلدانونه چمنیان عینومېن یو ښه عادت دا دی چې د سرسبزۍ ته دوی په لوړه سویه دغه کوي خدمات کوي او ډېر یې خیال هم ساتي نو که موږ په ناپامي کې لا یو نیال شی خوښ کړو نو بس جریمه کېږو ډېر او دا ډېر ښه دی صحت شنایي د صحت په لحاظ باندې د تفریح په لحاظ په هر لحاظ باندې د ښایست په لحاظ و دغه درختې چې دي دا ټول هغه ډراپ سیسټم دي دې ته پیپونه تېر کړي دي او امیر صاحب هر درخت ته پیپ را تېر سوی دی په خپله اوبېږي او مخامخ به را بیا موږ د الې ته پورته کېږو دا روغتونه به لا زه یو څه شاټونه درته ونیسم دغه چې بیا دا سپینه دا بیا عمومي ټانکۍ ده د عینومېن د دغه ځای څخه اوبه ځي ټولو کورونو دومه ده یوه دانه بله هلته هم شته پله یې هم پیدا کېږي هغه مو ورته ښکاره کړه دا د سنو پارما سنو پارما دواو کمپنیانې چې اوس بالا نوې په فعالیت شروع کړې ده دلته دي هغه لږ وخت پاتې انشاءالله د یو کال په جریان کې به ښه مکمله فعال او غرخېنونه امیر صاحب ډېر صفا کړی دی او انشاءالله بالا خود کفا کېږو دا هغه روغتون دی خورئ چې میرویس روغتون ډېرې څانګې اوس درې را انتقال شوي دي دغه دی وینې دغه ډېر خدمات اوس دلې وړاندې کېږي دا خو خیمات درولې د ماشومان هم سره دي په میله راوتلي دی وایي صاحب اوس ډېر خلک په میله باندې راځي هغه ځای دی که چیرې ستاسو په یاد یې زما په ویډیوګانو کې وینې چې دلته ډېرې ښایسته اوبه به ولاړې وې مګر اوس په ټوله ډیم کې دغه اوبه د نن باران څخه راغلي دي امیر صاحب یې دغه ښکاره کړه خدای مهربانه دی توکل پر خدای دی چې اوبه به راشي ورته امید شته ژمی خو ډېر پاته دی ډېر پاته ګوره خلک ډېر بارانونه پاته دي انشاءالله یو غوړپ اوبه هم نشته کې بالکل دا خو کوچني چک ډیمونه دي چې په دې کې دوند اوبه یوه بله موضوع هم ده چې د ځای په سر مانده چې دی هغه افکو کمپنۍ هلته بند کړي دي ډېرې اوبه دې خواته نه راپرېږدي که هغه ډېرې اوبه سیلاب په شکل باندې دلته راشي شاید عینومېن ته نقصان ورسوي په دې خاطر هم هغه بند کړي دي نو دوی کوشش کوي چې دغه نږدې سیمې غرونو اوبه ورته راشي د دغه څخه یې ډک کړي خو زه فکر نه کوم دا ډېره ساحه ده چې د دغو اوبو څخه دې ډکه شي او امیر صاحب نن چې مو شیدې پخې کړې وای ښه خوند یې کوه والله خو نو تا داسې تلوار ایښی ما ټول سیسټم در برابروي د مازدیګر د لمانځه سره ګوره موږ ته شته وایي څنګه امیر صاحب موږ ته چې د غره ته رانږدې شو دلته یو څه تاریک هم شوه که څه چې باندې دا ورځې دغه صفات دلته یو څه ډېر دي تر هغه راخوا چې او بل لمر هم دغه سو امیر صاحب ونو لمر هم و د 2 بجو څخه وروسته بیا د اټکل له مخې په کندهار کې باران شته په ښار کې تقریبا 80% باران دی او دغه بیا هغه برخه ده چې د دغه ځای څخه ټول عینومېن ته کراشتي
دا کرش د دی کرش مرکز دی دلته بس او کرش پلانټ دی کرش پلانټ دی جوړوي او پسې په مصرف یې رسوي بالکل دې خو د ډمبارو ټوله سیستم د ماشینان ستاسو ډمبر ده هغه د ډمبر ته جوړي بیا په موټرانو کې انتقالیږي هغه ځایونه باندې چې دوی کوم ډمبر کې یا سړکان جوړي او بل هغه ټخادي د برق دا ټول شاندلې جوړیږي بعد سب دې ځای انتقالیږي کرش پلانټ دی او هغه ته چې دا غټ تعمیر معلومیږي دا هم د یو کارخانې دی فکر کوم چې د کومې کارخانې د دواو وي که یا دا هم د دواو ده دا ټول د دواو ښه زه خو چې څونه خبر یم نه سم وهلی ځکه دلته ډېرې دغه شته دا نیټروسید هم شته د هغه ځای د وینې په روژ کال ډېرې زیاتې اوبه ورته رالې اوس کمې سوي ده دی نوم یې دغه پای برخه ده وینې دغه ځای کې ټولو کې اوبه ولاړې وي نو اوس ختمې سوي دي چې ښه باران وشي دا ځایونه به بیا ډک شي د دې ځای څخه دا ډبره وړې ده نور خلک هم راغلي دي ګوره دا دې موټرانې پورته کړي دي ولاړ دي د هوا څخه خوند اخلي دونه لرې څه که ویل څه دا هغه دې وینې نور خلک هم راغلي دي دا دې وینې ایر صاحب چې مو پر لارې ویله مال دا د موټر دغه ځای دې هم رالوېدلی دی بیا مال وایي دا خو زما موټر دی و بالکل نو ته تر اوسه پورې داسې دغه کې خپل په موټر کې نه وې تللی په ویډیو کې اوه اولنی ځل چې ستا موټر مې را روان کړ دلته تا ته ناوله ده په دې ښکارېږي امیر صاحب څنګه عینکې را کړي دي بیخي ښایسته عینکې د امیر صاحب یې کور ودان او ستا کور ودان چې ما ته دې راکړي باد هم دی وینې ورته بیخي دورې راڅخه وړي نو اصلا هدف او اراده مو دا وه چې بس په تاسو دا باراني موسم ووینو ښه ښایسته باران وسو نو خدای پاک دې وکړي چې نور هم ښه د خیر رحمتونه وشي د خیر بارانونه نه داسې باران چې اوبه راسي یا خلک تاوانیان کړي خصوصا بیا هغه خلک چې د خټو کورونه یي نو لږ به ملا وګرځوم ځکه هوا یخه ده داسې نه چې زکام وکړي په موټر کې به خبرې وکړو دغه ځای کې اوبه ولاړې وې دا ځای ټوله تکې شنې اوبه وې په هغه سر اول وختو کې په روژ کال بیا دا ډېر وخت موږ هم نه وو راغلي نو ګوندې وبه درېږي د دې خواست پر دا لار ځو ایل صاحب بالکل و دغه لار ښه و دغه لار هم دوستان ووینې سیده مستقیم اوپن سړک دی دغه هغه ځای دی هغه تعمیر چې جوړېږي دا نو دا نوم یې کشني کورو ته نه یا متره و سل متره و یو نیم سل متره کورونه نه دي هغه په دا خوا کې سړک هغو ته دغه دی ماشاءالله دغه سړک هم یو ډېر اوږد سیده سړک دی په عینومېنه کې او یو بل طرف ته ښایسته ناجوګان پر ولاړ دي نو چې اوس په د اخر کې یو څه باران هم شروع سوی وای نو بیا د زموږ ستاسو ویډیو او منظره به نور هم خوندوره سوې وای بالکل د 2:30 بجو وروسته څخه بیا داسې اټکل ستا وینې که تاسو دوستان ته هغسې موږ ښکاره کړي چې هخوا څخه ورېځې را روانې دي 2:30 بجو ته بیا ځان برابر یو دغه ځایونه چې دا کوچني کورونه دي و دا د کمپنۍ نوي کوچني کورونه چې جوړېږي شپږ وطاقه څخه تر 2 وطاقه پورې پکښې کې دي دغه فکر کوم مسجد ورته جوړ کړی دی بالکل یو مسجد دلته لري یو مسجد او یو مدرسه او مکتب هغه پای کې لري داسې نو هوا ته خو مو پام دی بیخي ښایسته هوا ده ماشاءالله پاک هوا او فضا بیخي خوندوره ده په عینومېنه کې هغه کوچني کورو اورېدلي یو رقم ډېر کوچني کورونه نو دا هغه ساحه ده د هغه هم دي دا اوس ګوره کمپنۍ نوي جوړ کړي دي هغه او پخواني کورونه کوچني کورونه یې هم دلته دي هغه به هم در باندې ووینم او داسې به پسې تېرم سو د خیره سره کورونه دغه دي کوچني 2 وطاقه کورونه وینې دا نو اوس یو څه سره شوړېدلي دي څه ګوره سره خراب سوي دي هغه نوي نو اوس نوي دي د کمپنۍ د هغه ښایسته دي واخو نو پر اوسني سټنډرډ باندې جوړېږي ګوره یو څه دا ډېر وخت هم کېږي او امیر صاحب تقریبا 10 کاله ګوره نو په 10 کاله کې بیا نو چې د کور نه ګوته په ونه وایه څه بېرته مرمت ور ونه کړې نو مخامخ غر څونه پاک دی امیر صاحب اوس یې وارې ختلې وایي ما ماښام هم راخیستې وایي د خپل موټر شیدې مو پر ما پور وي کیک مو پر ما پور او دا دی
نو زما ولاکه دغونه اراده وه بس سوکه په ګپ و بانډار کې ویډیو راسه اوږده سوه ګوره دلته دا سپینه چې ده دا د نیټروسي فابریکه ده او څنګ ته چې دغه هغه سندوس نساجي د ټکور فابریکه ده ډېره غټه فابریکه ده یعنې تقریبا وایي د افغانستان یا خصوصا بیا د دغه زون به ټوله د ټکور هغه کم تولیدات چې دي یا ضرورت چې دي هغه به پوره کړي ډېره غټه فابریکه ده وینې دغسې جوړېږي او دا سړک بیا مخامخ په اثر کې ښایسته جامه او ډېری دوستان ګوره راغلي د ایل صاحب غرو ته بالکل و ټول دوستان راځي میله باندې راوتي دغه د میلې ځای دی ډېر ښه بهترین ځای دی او دلته ډېر ښه هوټل شته د لوړه څه ښه ویو شته بالکل و ټول عینو مینه ټول ښار بالکل کندهار ښار ټول در لاندې دي دوستان نظاره کولی شي دا ځای خلک پورته سوي دي نو امیر صاحب به ډېر سیسټم برابر کړی وای خو متاسفانه دا خو به ستا موټر نه وي امیر صاحب دا پریس ما یو چا تور کړی و نو زه خپل موټر نه پېژنم نه پېژنې و دا ډېری خلک یې خپل موټر و نو خو لږ وخت یې یو کال بعد یې را پېژني شخص کړی مګر زه خپل موټر نه پېژنم دا فاینل دی نو مینې دا دروازه ده وینې دغه اخري دروازه ده او پاتې دغه یو ښایسته مسجد دی زما په نورو شاټو کې مو هم لیدلی د باران په حالتو کې ځکه یو وار چې تېر وارې باران سوی ما ویډیو کړې وه ډېر دوستانو خوښه کړه دغه دروازه ده وینې خورې دا وارې د خیر و غره سر ته خېژو دغه ته و دلته ښه لار را معلومه ده تر ډېره په موټر کې تلای شو دغه بعد باران سر ته خېژو بیا به دوستانو ته ښار هم ښکاره کوي ټوله د لوړې زاویې سه لوړې زاویې سه اوس به نو تاسو ټوله نو مینه راسره ووینئ دغه ده ته وګورئ د دې نقطې څخه دغه د عینو مینې هغه اولنۍ سړکان دي هغه اوله دروازه ده مخکې خو موږ په هغه غټ چوک باندې وو د کندهار جادې هغه غټه جاده چې ده د عینو مینې او دغه بیا هغه بله پخوانۍ ده وینې څنګه موسم دی ماشاءالله و د مایان د فوارې څونه خوندور نو دوستانو تاسو هم ماشاءالله ورسره وایاست د کندهار په در نظر نه کمنن بیخي پاک صفا موسم ګوره سړکان د عینو مینې د دغه څو سړک دی ای صاحب دا څو دی نه دېرشم سړک دی نه دېرش سړک دی ګوره دا دغه هم پلازه شروع ده و امیر صاحب هو دا هم پلازه ده وینې و هغه مارکیټ معنا زه به ویډیو کاټوم نه که څه هم که یو څه اوږده شوه خو تاسو به خوند راسره پر واخلئ په ویډیو باندې ښایسته موسم ښایسته عینو مینه باراني حالت ورسې کله ولا لکه چې راکاټېدی شارې ماتې وې شاته یې دغه یې کتل دا نو بس لاندې ځې بیا نو هغه لوړه ارتفاع ختمیږي خوند یې هم ختمیږي امیر صاحب هغه لوړ ځای ښه خوند کوي هغه د مایانو فواره وه مخکې بیا چې تغییر کړله وینې اوس یې دغه فواره ځینې جوړه کړه اوس د ورکې چوک ورته وایي ښه څلور ورکې دغه دی وینې دغه دې خوا ته دغه مارکیټونه دي بالکل دلته خو هغه واوا رستورانت هم دی زارو چنار صاحب دې تشریف لري د مایانو په فواره را وګرځېدو د لمر ختو خواته هغه مخامخ وینې هغه غټ چوک دی او دې خواته د واده سالون دی اوس مو د خیره سره بیا یم زموږ د پلازې جادې ته مو برابرومه چې زموږ پلازه ده پر ولې چې هغه هم د کندهار ښار خصوصا بیا د عینو مینې د ښایستو جادو څخه د وینې دغه هم اپارتمانونه دي چې دغه جاده تاسو راسره ووینئ مخکې په هغه تېر بلاک کې ما ویل صاحب در باندې لیدلې وه نن بیا ووینو په دا باراني موسم کې دا هغه جاده ده ماشاءالله ته وګورئ ښایسته خادې او دلته خو لا ګلان نه دي ایښي
او مخکې ګلانو شان سره ترتیب کړي دي، برابر کړي دي. نو زه چې تاسو ته اکثره وخت وایم چې دا به ډېره ښایسته جاده وي، راسئ ښایسته ښایسته کورونه به درکړو. نو تاسو خپله قضاوت وکړئ، زه هم بد به مې نه وي ویلي. څنګه امیر صاحب؟ ډېر ښه. ګوره دا خادي د جمعې په شپه چې بیا یې ورځ لګېږي بیا په وینم. ګوره څونه اپارتمانونه دلته شروع دي. او دا د اپارتمانو جاده ګرسره و په اپارتمانو باندې مشهوره ده. ګوره دې خواته ګوره دغه یوه دانه شروع ده پلازه، پسې بله ده، بیا بله ده، بیا بله ده، په اخري کې فرید کمپلیکس دی. او د هغه ور اخواته بیا عمار دی، او دې خواته د اشنا بیا سیدزاده ده. اوس روان یو ورځو فرید کمپلیکس در باندې وینم په ویډیو کې. او په فرید کمپلیکس کې موږ درې اتاقه کورونه لرو. بس کار چا غوښتله په دا جاده باندې درې اتاقه کورونه لرو. امیر صاحب چې ویې رنګه بیا ډېر خوند کوي. و انشاءالله به یو نیمه دوې میاشتې کې انشاءالله رنګ همداسې او اوس نو لاندې دي، نو چې رنګ داخل کوم رنګ کړي دي، داخل کورونه چې دي ډېری رنګ هغه ټول اکثره رنګ سوي دي، یو د باندې کارې پاته دي. دا ګوره دا رنګېدلي چې دي دا عزیزستان دی، د هغه ور اخواته هغه فرید کمپلیکس دی. هغسې بیا هر صاحب مخ ته تېر شي زه بیا په تاسو ووینم. وینې دلته یې ښه ښایسته ګلان وکرل او چې غټ شي او پاتې سو وینې د خورما درختې ښایسته جاده. د هغه ګوره فرید کمپلیکس دی. دا به ستاسو د کور و جاده وي. دغه دی وینې کارونه ټول مکمل فعاله وه. دا بل عمومي سړک دی چې هغه سیټا چوک چې موږ یادونه ورته وکړله، هغه سیټا چوک ته وموندل. تقریبا اووه سړکه دي دلته. اے بي سي چوک ته جامع ګوره دغه دی وینې فرید کمپلیکس لوحه دغه ده. دغه زموږ کمپلیکس دی. نو هم یې کمپلیکس کورونه در باندې ولیدله، هم یې نوم یې نه. دغه جاده دا رقم خوندور ښایسته باران شروع سو. اوس بیا ته وګورئ خوندور تیز باران دی. غټ غټ موټران هم دي، یو ځای سیمټ خالي کړي دي که څنګه دي. موږ چې روانېدو په هغه وارې لمر و او اوس بیا داسې باران سوه. دا رقم باران دی. په د باران کې بیا یو څه ده د موټر برپاکونه دغه کوي مزاحمت شی نه ښکارېږي. بس خدای پاک دې ښه د خیر رحمت باران وکړي، ښه د خیر باران چې خیر ورسره وي. دا و ښایسته کندهار ښار په ښایسته باراني موسم کې، او خصوصا بیا یې نوم یې نه مې در باندې ولیدله وګرځېدو. زموږ هم یو څه پام په بله سو او ستاسو دپاره مو هم ویډیو جوړه کړه، بانډار مو هم وکړئ. نو خدای پاک دې وکړي چې ستاسو دا ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو بیا هم که چیرې چا په کندهار ښار کې ښایسته درې اتاقه اپارتمانونه غوښتله، بس ما سره اړیکه ونیسئ. انشاءالله زه نور معلومات په وټساپ کې در کوم. نو تر بیا ښه وخت ښې چارې. بای بای.